جنرال دوستم او خوشحال سادات وایي له مقاومت جبهې جلا د طالبانو خلاف ملي لید لرونکې جګړه پیلوو. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغان ځواکونو یو مطرح جنرال دوستم او خوشحال سادات د طالبانو خلاف د ملي لید لرونکې جنګي ډلې د موجودیت اعلان وکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. نوموړو په یوې ټلویزیوني مرکه کې وویل چې 1.5 کال فرصت طالبانو ته کافي و چې وښيي دوی اصلاح شوي او حکومتولي کولی شي. د هغه په باور طالبان په دې کار کې ناکام او د پراخو بشري سرغړونو د واک د انحصار، د ښځو د حقونو د نقض او دیموکراسۍ سبب شول. جنرال خوشحال سادات او جنرال دوستم زیاتوي چې دوی د جمهوري نظام له ډیرو بهرو میشتو امنیتي منصبینو سره په اړیکه کې دي او د طالبانو خلاف د جګړې لپاره یې منسجم کړي دي. د نوموړو د معلوماتو له مخې څه موده مخکې جنرال دوستم د دوی په استازیتوب تاجکستان ته ولاړ څو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې سره د ګډ کار په اړه وغږیږي، خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. سادات وویل د جمهوري نظام امنیتي منصبین که له یو لوري غواړي ملت د طالبانو له استبداد څخه وژغوري، خو بل لور ته غواړي پوه شي چې دوی او نور قوتونه د کوم هدف لپاره وجنګېږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره درسره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.